دی چې مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو. مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو. زه چې ماشوم وم نازولی ومه، د چا بچی وم چاته ښکلی ومه، د چا بچی وم چاته ګران ومه، زه د چا د جوبل زړه ارمان ومه، زه تل به ډېره زیاته مننه کوو امیر سالار صاحب. ډېره د خوشحالۍ ورځ د شعر رایاد شو چې نننۍ ورځ د خوشحالۍ ورځ ده او د پښتو ژبې د سیالۍ ورځ ده. ولې د هر چا نه زنځیر تودی اوري شه نن د ازادۍ ورځ ده. نو ډېر زیات خوشحاله یم او الفاظ نه لرم چې ستاسو شکریه ادا کړم چې دغه کومه فاصله تاسو ووهله د دیر میدان نه راغلی. زه خپله به لوستلې وم، ما ته دغه کړاو پته لګېدلې ده. تاسو سهار 6 یا 6:30 بجې 7 بجې راوتې. نو ډېر زیات مشکور یم او یاره ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو رنګه شاعر او ستاسو رنګه دا ملګري چې کوم زموږ تر څنګه ناست دي باذوقه ملګري دومره لرې له مانه رالل، دا ما لپاره ډېره زیاته د فخر خبره ده. سالار صاحب دغه نظم ستاسو په نوم او د دې ملګرو په نوم دوی ته هم ډالۍ وي، تاسو ته هم ډالۍ وي چې عنوان یې دی چې مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو. مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو. زه چې ماشوم وم نازولی ومه، د چا بچی وم چاته ښکلی ومه، د چا بچی وم چاته ګران ومه، زه د چا د جوبل زړه ارمان ومه، زه تل به یې زړه کې ارادې کولې، پلار به مې ما سره وعدې کولې. ته به د کور کلي رهبر جوړېږې، پلار مې ویل ته به افسر جوړېږې. ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي، پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي، نه به بیا ګوډ او نه ټاټکي کومه، زه به د کور مړي ژوندي کومه. یو ورځ د مور نه یې په غلا بوتلمه، داجي مې سکول ته په ژړا بوتلمه، هغه هم خپلې بېوسۍ له لاړه، هغسې ښار ته مزدورۍ له لاړه. اومه مشغول د دوی خبرو سره سکول نه راتلم چې د ملګرو سره زمونږ په کور کې لویو وړو ژړل، هم پکې ښځو هم سړو ژړل. زه لا خبر نه ومه، زه لا اوتر نه ومه چې ورداخل شومه په کور دننه. ما وې قسم شومه په ګور دننه چې مې کاکا په غم ککړ ولیده، ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده. چې مې کاکا په غم ککړ ولیده، ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده. ترور مې په لاسو کې ازغي ماتول، مور مې د لیچو نه بنګړي ماتول. نوې پرېږده چې زړې نوې د رور په غاړه مې جامې نوې، هغه بې شماره سویلي کړي وو، د ماما شونډو مې پتري کړي وو، د مور د خولې نه مې توبې وتلې لکه د وورو نه لمبې وتلې. خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه، ځکه وړه وه لا د کال نه وه. د اور لمبو کې مې ګلونه راښکل، ما مې د پلار په مخ لاسونه راښکل. ما ورته وې زما ټکجنه داجي راپاسه، شابه دروغجنه داجي زما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ما له کتابونه راوړه. زما د هر سوال جوابونه راوړه، راپاسه ما له کتابونه راوړه. د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته چې د داجي مې جنازه ووته. په اور دې ګډ کړم لیونۍ دې کړمه، بېبې چې ځان ته رانږدې دې کړمه، راته د یوې غږ وارخطا ونه کړې، بچیه زړه کلک که ژړا ونکړې. ما ورته وکتل مسکې غوندې شوم، په ځان پوی نه شوم، لیونۍ غوندې شوم. ما ورته وې زما نادانې بېبې، ما ورته وې یپه ما ګرانې بېبې، زمونږ د خلکو نه جدا نصیب و. ما ورته وې زمونږ به دا نصیب و، مونږ ارماني وو په ارمان پاتې شو. مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو، مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو. ډېره زیاته مننه سالار صاحب.